أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وفرمیل: تاسې زما اصحاب یاست، مګر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي. پر ما ایمان راوړي او زه نه یم لیدلی. د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله، موږ په ټول عمر په تا پسې داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلی یې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله، تا موږ نه یو لیدلي او زموږ د ملاقات دپاره دونه تږي یې چې راپسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل امت سره لري. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې اوبه درکوي او د هغه تر څښلو وروسته بیا هیڅکله نه تږي کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي، دی علیه الصلاة وسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي: یا رب سلم، یا رب سلم. الهی په خیر یې تیر کې، الهی په خیر یې تیر کې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختی او ویې فرمایل: زه تر تاسې د مخه و الله جل جلاله ته ورځم او زه پر تاسې شاهد یم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم، چې مقصد یې حوض کوثر و، او ما ته د مځکې د خزانو کلي راکړه سوي دي. یعنې زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي. په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسې به تر ما وروسته مشرکان سئ، مګر زما بیره پر تاسې دا ده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست، لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو. الله جل جلاله دې راباندې ورحمیږي. دغه د سفرې په میاشت کې چې اسلامي لښکر د بلقا دپاره تیاري نیسي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناوخته د شپې د خپلو آزاد کړه سوو مریانو څخه و یوه نفر ته چې ابو مویهبه نومېدی حال ورولېږي چې راسه. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل: یا ابا مویهبه، امر کړه سوی یم چې د بقیع و اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم، نو زما سره ولاړ شه. بقیع د مدینې منورې مقبره او هدیره ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي: زه هم ورسره رهي سوم. کم وخت چې د بقیع و قبرو ته ودرېدو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: السلام علیکم یا اهل المقابر. په دغه حال کې چې تاسې یاست، تاسې لره د راحت او آسانتیاوې. داسې فتنې را روانې دي لکه د تاریکې شپې حصې چې یوه په بله پسې ده او هغه دوهمه تر د مخنۍ بده او شر ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته مخ راواړوه او راته ویې ویل: یا ابا مویهبه، ما ته اختیار راکړه سو چې د مځکې ټوله خزانې راکړه سي او ابدي ژوند، بیا جنت، یا د الله جل جلاله لقا او جنت.
په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوو حالاتو په اختیارولو او خوښولو کې اختیار ورکړه سو. یو دا چې د ټولې مځکې خزانې او ابدي ژوند ورکړه سي، او بیا جنت یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ټوله مځکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندی وي، او بیا په قیامت کې جنت. دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت، یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ته ورتګ او جنت. په حدیث شریف کې راغلی دي چې هیڅ داسې نبی نسته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه وي ورکړه سوی. نو ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، د دنیا د خزانو کلی او همیشنی ژوند واخله او بیا هم جنت دی. یعنی یا رسول الله موږ اختیار که څرنګه چې همیشه پاته کېږي او پر ټوله مځکه به ستا او د اسلام حکم وي، او د مځکې ټوله خزانې به هم ستا په اختیار کې وي، او بیا هم جنت دی. تر دې لو کامیابي چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بلکې ما د الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت ډک و. که چیرې موږ او تاسې ته داسې اختیار راکړه سي ابدي ژوند، پر ټوله مځکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت دې هم زما په واسطه وي او د ټولې مځکې خزانې، تر دې نو بل لوی خیر چیرې دی؟ مګر دغه ټوله د هغه چا دپاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه یې د الله جل جلاله په محبت ډک سوی وي. هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقیقي حب او محبت لري هغه و بل هیڅ شي ته نه ګوري، فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سوه و هغو ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي، بلکې د الله جل جلاله و ملاقات ته تلوار سو. نو ځکه ویې فرمایل بل لقاء ربي والجنه. د دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوښ او اختیار کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضي شروع سوه چې په هغه کې یې رحلت وکړي، او د مریضي اول شی د سر شدید درد و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه و کور ته مریض ورغلی، ځکه ده علیه الصلاة وسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کوي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه راغلی په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم، او د ډیره درد څخه مې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلې سردردۍ شکایت وکړي او ورته ومې ویل ورأسا، یعنی د سر د درد څخه په عذاب یم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې زه یا عایشه ورأسا، یعنی یا عایشه زما پر سر ډیر درد دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا رسول الله آیا ته هم دغسې درد حسوې لکه موږ چې یې حسوو؟ یعنی پر تا هم دغسې درد تیریږي او تکلیف در کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ انبیا دونه درد حسوو لکه ستاسې څخه 2 نفره، یعنی پر انبیا علیهم السلام 2 چنده درد تیریږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد ډیر شدید و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضۍ شروع د هجرت د 11 کال د صفر د میاشتې پر 29 تاریخ د دوشنبې په ورځ وه، او د مریضۍ ټوله موده یې 14 یا 14 ورځې وه، او په دغه مریضۍ کې یې 11 ورځې و خلقو ته لمونځ ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نوره هم په کراره زیاتېده،
د سر درد خو و او شدیده تبه هم ورسره زیاته سوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او ادب څخه وه چې په دغه مریضي کې یې هم د ازواجو مطهراتو د نوبت مراعت کاوه. خو هره شپه به د ازواجو مطهراتو څخه پوښتنه کول چې سبا زه چیرې یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضۍ شپې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې تېرې کړي. ازواج مطهرات د ده صلی الله علیه و آله وسلم په مقصد پوه سوې، نو ټولو دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستا زړه وي دغه مریضي هلته تېره که. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میمونې رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته په داسې حال کې ولاړی چې د دوو نفرو پر اوږو یې لاسونه تکیه کړي وه. یوه طرف ته یې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه و او بل طرف ته یې فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه. فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښې پر مځکه کشېدلې. د ډېره درد او تکلیف څخه یې پښې نه سوای پورته کولی او هغه پر مځکه ورسره کشېدې. څو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی او هلته حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د قرآن مجید څخه معوذتین او هغه دعاوې پر ویلې چې د ده علیه الصلاة وسلام څخه یې زده کړي وې. امام بخاري او امام مسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم درد او مریضي پیښ سوه د علیه الصلاة وسلام به معوذتین پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تېرول. کم وخت چې د وفات په مریضي مریض سو نو معوذتین به ما پر ویل او د تبرک دپاره به مې د ده علیه الصلاة وسلام مبارک لاس د ده پر بدن تېراوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه نوره هم زیاتېده. د بدن حرارت ډېر پورته سو. هغه صحابي چې د دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر لاس کښېښاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د ډېر تودوالي په سبب مې لاس نه سوای پر پرېښولی. دونه شدیده تبه یې وه چې د هیچا تبه مې په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه وه لیدلې. د تبې د شدت په سبب به کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېهوشي راغله او د مریضۍ په سبب کرار ضعیفه کېدی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوشنبې په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 12 تاریخ و د دنیا څخه رحلت کړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 9 ورځ وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبې حرارت نور هم لوړ سو او د بدن درد یې ورسره زیات سو او د تبې د شدته بېهوشي پر راغله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه بېهوشۍ څخه راپورته سو ویې فرمایل د مختلفو ساحانو څخه 7 ژیه اوبه راوړئ. په دې کې څه حکمت و چې 7 ژیه اوبه او د مختلفو ساحانو څخه؟ په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر، د مختلفو ساحانو څخه 7 ژیه اوبه راوړه سوې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یوه تشت کې کښېناوه او دغه اوبه مو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ژی پس له بل ژي اوبه تویوي. څرنګه چې تبه شدیده وه او پر تبجن بدن اوبه ښه نه لګېږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نه سوای کولی او ویل حسبکم حسبکم، کافي دي کافي دي. د دغه اوبو په تویولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکه سوه. نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یوه ټوکره سره تړلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر کښېنستی. خلق شاوخوا پر راګرځېدلي دي
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناستې خطبه وویل. پس له حمد او صفت څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې وفرمایل د الله جل جلاله لعنت دې پر یهودو او نصاراو وي چې د خپلو انبیاو د قبرو څخه یې مسجدونه جوړ کړي دي او ویل زما د قبره څخه بت مه جوړوئ چې عبادت یې کیږي او بیا یې خپل ځان و قصاص او بدلې ورکولو ته تیار کړي. ویې فرمایل زه و تاسې ته د هغه الله حمد وایم چې بې له ده څخه بل الله نسته او ستاسې د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. که ما ستاسې څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شا ده، خپله بدله او انتقام دې ځینې واخلي. او که ما و یو چاته بد ویلي وي د عرض ښکنځل مې ورته کړي وي دا زما عرض دی، خپله بدله دې واخلي. یعنی که ما د یو چا حسب او شرف په بده سره یاد کړی وي هغه دې اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې غاړې خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبره څخه راکښته سو او د ماپښین لمونځ یې ادا کړ. پس له لمانځه بیرته منبر ته وختی او کښېنستی. بیا یې هغه د حقوقو د ورکولو خبرې شروع کړې او ویې فرمایل که مې د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی، خپل حق دې ځینې واخلې. زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي، یعنی دا فکر دې نه کوي که ده د خپل مال طلب وکړي زه به ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاقو څخه نه دي او ستاسې څخه هغه څوک ما ته ډېر خوښ دی چې خپل حق را څخه واخلي. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما 3 درهمه ستا سره سته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي، ویل یا فضل 3 درهمه ورکه. هغه هم ورکړه. په وروسته کې بیا د دغه سړي څخه پوښتنه وسوه چې څنګه دې دا جرأت وکړي چې دغه خبره دې وکړه. ده ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې هغه سړی ما ته ډېر خوښ دی چې خپل حق طلب کړي، نو ما غوښته چې د دغه خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر خوښ وي یا تر ټولو خلقو خوښ وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه خبرې تکرار کړې که د چا حق زما سره وي راڅخه وعدې اخلي، خو څوک نسوه ولاړ او چا طلب ونه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو دې را وبخشي، یعنی که د چا حق را سره سته او اوس یې طلب نه کوي نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات سم چې زما زړه مطمئن او بېغمه وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نه کې راخلاصي که څه هم زه څو واره په تاسې کې ودرېږم او دغه خبره وکم. یعنی که څه هم را وبخشي بیا هم زه بیریږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نه کې فارغه. سبحان الله. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال و. د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه. او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مو دا دی چې په کومه طریقه سره به مال لاسته راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نه یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د انصارو سپارښت در باندې کوم، دوی زما لښکر او زما د ساتنې ځای و. هغه چې پر دوی و هغه یې ادا کړه او هغه چې د دوی دی هغه پاته دی. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي او ګناهکاره ته یې تر ګناه ورتېرېږي. نور خلق ډیریږي او انصار لږیږي تر داسې اندازې چې دونه بسي لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسې کې یو څوک د دونه امر خاوند سو چې و چاته یې نفع یا ضرر وررسولی سوای نو دې د انصارو د نیکانو سره ښه کوي او بد عملو ته دې تر ګناه
ورتیریږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله و یو بنده ته اختیار ورکوي چې د دنیا نعمتونه ابدي ژوند او بیا جنت غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات او جنت، مګر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کوي. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر شدید او په لوړ آواز وژړل او ویل یا رسول الله زموږ مندې او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلقو یو د بله سره وویل تاسې و دغه شیخ ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوه بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکړي چې د الله سره دي او دی ژاړي او وایي یا رسول الله زموږ مندې او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی سړی و چې پوه سو چې دغه بنده چې اختیار ورکړه سو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او ده علیه الصلاة وسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی. نو ځکه یې په بې صبري او بې اختیاره شدیده ژړا شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل على رسلك یا ابا بکر. رسل په عربي کې صبر، احتیاط، آرامي او نرمي ته ویل کیږي. خو په عربو کې دغه جمله چې على رسلك په هغه ځای کې استعمالیږي چې د یو چا څخه بې صبري او تلوار کیږي، نو به ورته ویل کېده على رسلك. او دغه جمله په فصیح عربي کې ډېره استعمالیږي. نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل على رسلك یا ابا بکر، یعنی بې صبري او بې قراري مه کوه یا ابا بکر. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل بېشکه چې زما سره په ملګرتیا او د مال په مصرفولو کې تر ټولو خلقو هغه امین او صادقه سړی ابو بکر و. که ما د ځان دپاره بې له خپله ربه خلیل انتخابولی، ما به ابو بکر د ځان خلیل ګرځولی وای. خلیل و هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یوه انسان زړه د هغه په حب او محبت ډک وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر ستاسې د ملګري زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد و، مګر ستاسې د ملګري زړه د الله جل جلاله په حب او محبت ډک دی. یعنی د الله جل جلاله حب زما زړه را ډک کړی دی، د بل چا د حب ځای پکښې نسته. خو د ده سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی ان من امن الناس علی في صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ښه او غوره، امین او صادقه، نږدې او وفاداره صاحب او ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل هر چا چې نیکي او احسان را سره کړي دي د هغه بدله ورکړه سوې ده بې له ابو بکر څخه چې د هغه د احسانو بدله مې آخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل په مسجد کې دې هیڅ یوه دروازه نه پاته کیږي چې ونه تړل سي یا بنده نه سي بې له دروازې څخه د ابو بکر ورونو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي جوړ کړي د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتي کورونه جوړ کړه چې د کورو عمومي دروازې یې پر بل طرف وې، مګر د کور د شا د طرفه به یوه کوچنۍ دروازه و مسجد ته راخلاصه کړه لکه دربچه. او وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.